دسبالمان ذا وقت چزو دریبم لخدای وارم رست زمل پاره هرستونز چلیران ورتوائی زک پویدم چی هوارون کی دی د قرآن هغه ایتونه چلولم هر ورده سکون را کوی زمان آرام زرته هر کلمه معنی لري جوره چه د ژوند لار رایي ماته راشه چې یو ځل دا سجده وکړو چیرته چې دول غرور مو زمکې ته رسیدي هلته یوازې حقیقت پاتې کیږي چې مو د لیدول د خدای بندیان یو چې پوښتنه کوي زما د تسلینا ورکوایم چې د عالمون دردي هر ورځې چې کوم لزرنا زما زرته سکون راځي د صبر هغه درس چې قرآن راوي د یوسف علیه السلام هغه کیسه لزندان تر بادشاه دې پوری دا هیڅ صبر پایل لري د توکل هغه احساس چې لرم پر خدای یو چې کیږي حکمت لري که زما پوهه یې نرسیږي هر دراره ته خدای پوهیدي چې څه دی هر سخته چې راځي زما ژوند کې یاد کوم چې دا ازموینه ده چې خدای غواري زما زغم ویني چې زه جنت استغفار هغه کلمې چې وایم هر ورځ زما ګناهونه غارم بدلل شي خدای رحیم دی خدای کریم دی هغه بتون کې دی هر چا لپاره کې یو ورځ مایوس شم دنیا نا بیرته یاد کوم چې دا فانی ده اصلی ژوند
هغ بلدی چه تیاریه زما دعا هر چا لپار هم دادا چې لارې پیدا کړي سملا چې دنیا او آخرت کې بریالي شي چې خدای ترې راضي وي زما ورستنی خبره سالرم خدای بل منززم ددی زما اصلی مقصد ددی زما د ژوند موخه دسبالمان د وخت چې زه ودرېږم له خدایه غواړم مرسته زما لپاره هر ستونزه چې لرم ورته وایم زکه پوهېدم چې هوا وړونکي دي د قرآن هغه ایتونه چلولم هر ورده سکون را کوی زمان آرام زرته هر کلمه معنی لري جوړه چې د ژوند لار رایې ماته راشه چې یو ځل دا سجده وکړو چیرته چې دول غرور مو زما کې ته رسېدي هلته یوازې حقیقت پاتې کېږي چې مو د لیدول د خدای بندیان یو چې پوښتنه کوي زما د تسلینا ورکوایم چې د عالمون فردي هر ورځ چې کوم لزرنا زما زرته سکون راځي د صبر هغه درس چې قرآن راوي د یوسف علیه السلام هغه کیسه له زندان تر بادشاه د پورې دا چې صبر پایله لري د توک له هغه احساس چې لرم پر خدای یو چې کېږي حکمت لري که زما پوهه یې
رسی هر درایت خدای پوهیدی چه سپدی مالره هر سخت چرارزی زما جند که یاد کن چه دا ازموین دا چه خدای غواری زما زغم بوینی چه زی جنت ورسوی استغفار حق کلمه چه وایم هر ورز زما گناهون غارم دلشی خدای رحیم دی خدای کریم دی حق بطن کی دی هر چال پاره